بسم الله الرحمن الرحیم. نن در سره د منطق په اړه یو نوې موضوع راخلم. په هغې در سره خبرې کوم. هغه موضوع ده قیاس. انګلیش کې ورته سیلوجیزم وایي. سیلوجیزم یا قیاس. قیاس داسې یو دلیل ته وایي چې هغې کې درې اصطلاحات استعمالیږي او د دوو قضیو نه درېیمه قضیه د نتیجې په طور موږ ترلاسه کوو. مثلا یو اصطلاح ته موږ اس وایو، بلې اصطلاح ته موږ پی وایو. دغه دوه اصطلاحات چې کوم دي د دې ترمنځ یو درېیمه اصطلاح ده چې موږ ورته ام وایو. اس به موږ وایو سبجیکټ ته. سبجیکټ ته موضوع وایي. په جمله کې دې ته مبتدا وایي. دا چې کومه اسمیه جمله وي هغې کې مبتدا وي. دا بل پریډیکیټ دی. پریډیکیټ ته مونږه محمول وایو. خو دې ته مونږ خبر هم وایلی شو، لکه چې څنګه جمله کې ورته خبر وایو. په پروپوزیشن کې یعنی په قضیه کې به دې ته محمول وایو او په جمله کې به ورته خبر وایو. دا منځنۍ اصطلاح څنګه کارول کېږي؟ مقصد د یوې قضیې یو موضوع ده، بل محمول یا یو مبتدا دی، بل خبر دی. مثلا all s is p. ټول کارغان زناور دي. مونږ به داسې وایو. بیا وایو چې all p is m. او ټول زناور به مري. Therefore all s is m. ځکه به دا ټول کارغان مري. موضوع څه دی؟ کارغان دی. دا د دې محمول دی، خو دغه محمول بیا موضوع شوی دی او بیا د دې بل محمول دی. چې کوم محمول آخر کې راځي او چې کوم موضوع مخ کې وي، دا موضوع ده، دا محمول دی. او دا منځ کې چې کومه اصطلاح ده دا موضوع محمول نه دی، دې ته منځنۍ اصطلاح وایي. په قیاس کې موږ سره درې اصطلاحات ترلاسه شول. دغسې یوه موضوع ده، سبجیکټ دی، بل محمول دی او بلې منځنۍ اصطلاح ده. دغه سبجیکټ چې کوم دی دې ته موږ وړه قضیه وایو. دا ماینر پروپوزیشن دی. دا محمول چې کوم دی دې ته موږ لویه اصطلاح وایو. دا میجر ټرم دی، سوري ماینر ټرم دی دا، او دا میجر ټرم دی، دا لویه اصطلاح ده. او دا منځ کې چې دوه ځل کارول شوې ده دې ته موږ منځنۍ اصطلاح وایو. دا میډل ټرم دی. هر یو قیاس باید چې دغه درې اصطلاحات ولري. په ړومبو دوو قضیو کې به لکه دا ړومبۍ دوه قضیې دي او دا آخر کې نتیجه وتې ده. په ړومبو دوو قضیو کې شرط دی چې دغه درې واړه اصطلاحات راشي. دغه درې واړه اصطلاحات به په ړومبو دوو قضیو کې حتما راځي.
لکه موږ داسې ویلی شو چې all S is M. بیا وایو چې all M is P. Therefore all S is P. دا د سیلوجزم یا د قیاس یو شکل دی. نور شکلونه هم شته، د یو شکل دی. شرط دا دی چې قیاس په درې قضیې لري. بل شرط دا دی چې درې بیل اصطلاحات به لري. بل شرط دا دی چې یو اصطلاح به پکې منځنۍ اصطلاحي، یو به پکې لویه اصطلاحي، بله به پکې وړه اصطلاحي. د شرایط دي. بل شرط دا دی چې د دوو قضیو نه به درېیمه قضیه د نتیجې په تور ترلاسه شوي، دا درېیمه قضیه به د دوو قضیو نتیجه راوتې وي. دا د قیاس شرایط دي. اوس د قیاس اجزاو ته راځو. د قیاس اجزا څه دي؟ د قیاس اجزا هماغه څلور قسمه قضیې دي چې مونږه مخکې ما په باندې یو لوی لیکچر ورکړی و د قضیو قسمونه چې څونه وو که نه، نو هغې کې څلور قضیې که تاسو ته یادې صحیح ده، که یادې نه لږ شان تعارف به اوس وکړمه چې چا مخکې ویډیو نه یې کتلی چې یا لږ وړاندې لاړ شي. یوه اصطلاح ای ده، بله ای ده، بله آی ده، بله او ده. دا اصطلاحات نه دي، دا قضیې دي. یوه قضیه ای، بله ای، بله آی، بله او. دا دوه شخصي قضیې دي او دا دوه عمومي قضیې دي. دا یونیورسل پروپوزیشنز دي او دا پارټیکولر پروپوزیشنز دي. دې کې بیا دا دوه منفي قضیې دي او دا دوه مثبت قضیې دي. دا چې کوم دي عمومي دي او دا شخصي دي. دې باندې ما تفصیل سره خبره کړې وه، لکه دا دی all S is P. دا دی no S is P. دا دی sum S is P. او آخره چې کومه ده د منفي ده sum S is not P. دغه څلور قضیې دي. اوس د سیلوجزم یا د قیاس شکل به عمدې څلورو قضیو نه ساز وي. منطق کې چې موږ څومره څه وایو هغه ټول په دې څلورو قضیو کې راټول شوي دي. ا دا یو سیلوجزم شو. اوله ا بیام ا بیام ا. داسې هم کولی شو چې ا ای. داسې هم کولی شو چې ا ای او. لکه چې کومه قسمه قضیې مونږ راغستی شو هغه راغستلی شو زمونږ خوښه ده. اوس دا څلور قضیې دي. ای آی او. شپاړس امکانات دي د دې ټولو. لکه درې ځل ا یو امکان، دو ځل ا یو ځل ای بل امکان، دو ځل ا یو ځل آی بل امکان، دو ځل ا یو ځل او بل امکان. دا څلور امکانات شول. بیا یو ځل ا یو ځل ای بیام ای، یو ځل ا یو ځل ای بیا آی، یو ځل ا یو ځل ای بیا او. دغسې د دې 14 امکانات دي. د دې 14 امکانات دي. دا ټول چې کوم دی دا 4 امکانات شول. 4 قضیې دي ما سره ټولې په سیلوجزم کې. په قیاس کې ما سره ټولې 4 قضیې دي. د دې 4 قضیو چې کوم دی د هغې بیا 4 فارمونه دي. یو فارم دا به وران کړم. یو فارم داسې دی
دې ته ړومبی فارم وایي. لکه دا هم خپل ترتیب سره لیکلی کېږي. دا قضیو چې کوم دی یو فګر دی او بلی چې کوم دی قسمونه دی فګر دی. دا فارم نه دی، فګر دی. 4 قسمه فګرونه دي. ړومبی فکر یې داسې دی MP بیا د SM یعنی میډل ټرم داسې دی. P مخکې دی، S ورپسې دی. دویم فګر بیا PMSM دی. دویم فګر دی. دلته M مخکې دی، P ورپسې ده. دلته P مخکې دی، M ورپسې دی. S او M هغسې دی. دریم فګر بیا MP او MS دی. دریم فګر دی. او څلورم فګر چې کوم آخري فګر دی هغه PM او MS دی. څلورم فګر دی. اوس فرض که زه په دې ړومبي فګر کې A لیکل غواړم، نو زه به یې داسې لیکم چې all M is P. بیا به لیکم all S is M. Therefore all P is S. دا میډل ټرم چې کوم دی دا به په نتیجه کې نه وي. دغه د سیلوجزم یو قسم شو. دغه شان دا 4 قسمونه چې زه په دې 4 فارمونو کې راواخلم، نو 256 قضیې ټولې ما سره راځي. 256 قسمه دلیلونه ما سره راځي. د 256 دلیلونو کې صرف 100 دلیلونه سم دي، نور ټول ناسم دي. ان شاء الله په راتلونکي بل لیکچر کې به بیا د دې د سموالي د کتلو د پاره د قیاس چې څنګه معلوم کو چې دا سم دی که ناسم دی. دا په وین ډایګرام باندې معلومیږي. وین یو سړی و، هغه دایرې سازي کړي دي. هغه دایرو کې به د دې تصدیق بیا کوو ان شاء الله بل لیکچر کې چې دغه سم دلایل دي او که سم دلایل نه دي. تر بله لیکچره مو په الله سپارم. خپل ځانونو خیال ساتئ. ما ته دعا کوئ. د الله په امان.